هاي د مرګ دا خبرې خو بل شانتي کنه دا ملا مې ماته د وسم دسي د چې نیغيږي ناوري د مرګ دا درز نه دی دا درز زمانه یریږي چرته دا زما درنه که زما 50 کال عمر یو که 50 کال خدا د یریدو درز نه دی ته چې په کومه طریقه واله نو الله دې رحم وکړي دا څه خو د کچېړه کوانم وال لکې په کومه طریقه چې د قاری سی وال کړی دي څومره وخت مخته دی دغه مدرسه کې داخل کړو دا وشو 3 کال سره پاس لګي ورځي په دغه مدرسه کې 3 کالونه دی په دې مدرسه کې نه جی په قرآن لاس خو دی نو موږ مسلمانان یو موږ هغه د قرآن په وجود خپل بچي ال دغه ته کینو پریو خو دو او هغه درندګانو ته تسلی درکړه چې دا تسلی راکړه ځکه زموږ قرآن مجید مخې ته موږ اسلام په قرآن مجید راوړل نو لکه هغه موږ هغه باندې یقین کو او موږ ته دې پته نه و چې دا درندګان دي دا په دغه ورځ مدرسې ته تلو په دې کوم ورځ چې په دغه ورځ مدرسې ته تلو او په 2:30 یا 2:25 د څه خو شاپ وړ یو کال مال دي سره خبرې کړې دي رور مم ناسو دا په دغه ورځ رور مم ناسو او محتمم ناسو او زما دا بچیم ناسو دا بل چې بکی کوم وس بند عبد الله ده هم ناسو د سره ما خبرې کړې دي بل دی بچی سره ما اخرنه خبرې د قلت په داده په غزه کې کړې په ویډیو کال باندې څه خبرې د ور سره شي اخیری خبرې خو مو سره دغه وشوي چې دغه مور لور کو مې سبق وایا او رالي برابرې بیا برابرې مې سبق وایا بیا دا خبرې مورته کې تسلی او دا مور لور کو هغه ټیک ته بس راغله بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهون کو مهربان بادشاہ د قدرمند سوات پیا مدین کې موجود ما د نن یو سورز مخه تا یو خبر رااله د اور په شانتي خور شو چې یو ماشوم په مدرسه کې د والو د لاسه ژوند بیلو صاحب که سوچو کې نو د دین ضرورت هم شته د دین نه بغیر هم ژوند نه تیریږي ځکه ماشوم له به دومره تربیت ورکې چې هغه دین زده کړه وکړي دنیایي تعلیم دینی تعلیم دواړه ضروري دی دلته نه پلاران بچیان ولیږي چې دنه با حافظ قرآن جوړ شي قاری بتی جوړ شي مفتی بتی جوړ شي عالم بتی جوړ شي پلاران خو خپل مسافری سخت سره مخي سار ستړي وزي مزدوري لو کله کار ملاو نشي راشي غریب په بیابان پریوزي مسافرو سخت دی الله چاته نخي یوغه بچو د پاره دغه سخت تیرې د عزت غیرت د پاره بیا په مدرسه کې ناس تغه خلک دا د دین په جامه کې د عالم په جامه کې د قاری په جامه کې شیطانان دا عالمان نه عالم چرم داسې نشي کولای چې را تا بچې لګلې هغه ته سبق خو قرآن خو عالم کاری ماشوم ته قرآن خودنه که ماشوم له سبق نم ورزینو حالت تساله تلاسه ورکي چې بچي خیر دی زده بکی لمه بیلا بیا دغلته دغه نمونه ډیرو خلکو خپل کړي دي مدرسې کولو کړي دي اغم ځان طالبان وي ځان ته قاریان وي حقیقت کې هغه نه قاریان دي او نه عالمان دي دغه پاکو جامو ته دغه پاکو پګړو ته نقصان ورسي ډیر خلک خو پکې داسي چې مدرسې چلی ور سره د عملیاتو کارم کوي تعویذونم کوي او خلک ور عزت په دی ورکی چې را ګیره پرېخي د قاری د پټکې تړلې حقیقت کې داسي نه راغلی جی د دې بچې پکې شهید شو تلو د مور او پلار ارمانو چې بچې به معلم شي حافظ قرآن بشي قاری بشي خودی ته دا پته نه و چې په مدرسه کې دغه کم ته چې موږ د قاری په نظر ګورو نو دا خو قاری نه دی دا خو وحشي دی ته دومره یو ماشوم وخه چې ته ستړی کېږي بل ته حواله کوه چې بل ستړی کېږي بل ته حواله کوه هغه په والو ژوند بیلي صاحب په دې باندې ټول پښتونخوا خپه ده ټول مسلمانان په خپه دي ټول اسلام په خپه دی څنګه دا ډېر غټ ظلم او د بچي په درد هغه خلک پوهېږي چې د چا خپل بچي راغلی جي د هغې غمزده خاندان له دی پلار دی مسافرو په زړه به ډېر ارمانونه خو دې ته دا پته نه وه چې زه به په یو داسې ناڅاپه د بچي په مرګ ځم الله دې په موږ ټولو رحم وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر دی تاسو خو په زړه سوري جی موږ هم رالو ستاسو په دې غم درد کې شریک شو جی کله رالې سعودي نه
زه پرون بل ورځ 3 بجې دلته را رسېدلی. د زوی د مرګ نه خبر شي. جی ها. څومره وخت مخکې دی دغه مدرسه کې داخل کړو؟ د وشو 3 کاله سله پاسه لږې ورځې په دغه مدرسه کې 3 کالو نه دی په دې مدرسه کې. نه جی ها. پیس به هم څومره ورکو د میاشتې؟ پیس خو به 3000 روپۍ به وي. پیس پر 3000 ما ته ویلي. ما ورته وویل چې زما په دې بچي باندې به وظیفې نه راغونډوئ او زه به پیسې اکسټرا زیاتې در کوم، خدای به وظیفو ته نه لېږئ. وظیفو ته به نه لېږئ؟ وظیفو ته به نه لېږئ. نو 50,000 4,500 دې نه علاوه زما وروڼو به هم ورته دغه کوو، هغوی به ورسره هم چې لا بړو هر یو به پیسې ورکولې. زما اوښې چې به لاړو هغوی به هم ورکولې، خو چې دوی دومره درندګانو نو هغه ته به هغه پیسې کم ځای میلاو شوي او جیب کې خو به نه پرېښودې. دوی ته زموږ ترتیب دی چې جیب کې نه پرېږدو، موږ سره به یې موږ به پرې خورو. دا متمم دا کم چې تښتېدلی دی؟ جی دا محتمم محتمم ته دا ظلم کړی دی؟ او د کړی دی او د زوی دی احسان. زوی نه دی خو د لوی کړی دی احسان، هغه کړی دی او زیات تشدد احسان او دا ټولو هر یو کړی دی، خو لکه دوی ډېر زیاتی کړی دی. اخرني ټایم کې دوی ډېر زیاتی کړی دی. وایي داسې ما خو لیدلي نه دي په خپله میډیا کې څه شی لا نه دی لیدلی. دا په دغه ورځ مدرسې ته تللی و؟ په دې کوم ورځ چې په دغه ورځ مدرسې ته تللی و او په 2:30 یا 2:25 داسې خواوشا په وایډ یو کال ما له دوی سره خبرې هم کړي دي. ورور مې هم ناست و. په دغه ورځ ورور مې هم ناست و او محتمم هم ناست و او زما دا بچی هم ناست و. دا بل چې پکې کوم اوس بند دی عبدالله دی هم ناست و. دوی سره ما خبرې کړي دي. بل دې بچي سره هم ما اخرنۍ خبرې دقلته په دا د په هغه ځای کې کړي، په ویډیو کال باندې. په ویډیو کال باندې. څه خبرې د ورسره وشوې اخري؟ اخري خبرې خو مو سره دغه وشوې چې دغه مو ورله ورکړو، ما یې سبق ووایه او رالې برابرې ویا او برابرې ما یې سبق ووایه. بیا دغه خبرې مو ورته وکړې تسلي او دا مې ورله ورکړو. هغه وایي ټیک ته بس راغلی یم. بیا چې هغه یو 2 ورځې لیټ تللی نو بیا سزا ورکوي، وهل کوي که نه. چېرته داسې وهل نه لکه دا کم چې وهل کړي دي، خو هغه بیا چې کله ما د ورور ته ویلي دي چې دوی ته ووایه چې ما ونه وهي، لکه هغه مطابق وخت مطابق سزا به یې ورکوله لږه که نه. خو د دې نه خو څوک نه خبر لکه دا کم حالات چې کړي دي. نو د دې خو سال پاز نه زما سره شته او نه ستاسو سره شته. حالات تاسو لیدلي دي، ما خو لا لیدلي نه دي. دی چې په کومه طریقه والی نو الله دې رحم وکړي. داسې خو د کچې ډاکوان هم وال نه کوي په کومه طریقه چې دی قاري صاحب وال کړي دي. دی چې په اخري کال تا سره خبرې کولې دغه قاري صاحب سره دې خبرې وشوې؟ د محتمم صاحب سره مې وشوې او د قاري د دې بل عبدالله سره مې وشوې، د خپل رور سره مې وشوې، د فرحان سره مې اخرنۍ خبرې مې بیا د فرحان سره وکړې. شوق یو د سبق سره؟ شوق یو ناظرۍ اوس دا 12مه سپاره کې و. 12مه سپاره کې و. حفظ کوو 12مه سپاره کې. کور کې به داسې وي چې روال ټکول کې زیاتې کېږي داسې؟ نه دې نه مخکې خو دی په خپله مدرسې ته تل د دې سره اوس چې کوم بند دی د هغه بختیامین نومې دی که څه د مدین قاري دا به د سره به راتلو، اکثر به د سره راتلو چې زمونږ به څوک کور وزګار نه و نو ما به دته سوال جواب وکړو چې د دې قاري سره یې ولېږه. د دې غاړې به دی بیا په خپله باندې تلو او دی په خپله به خپل بیګ یو ورځ زه په چوټۍ باندې ومه، مور بیماره وه او دی ولګېد خپلې کپړې په خپله راواغستې او بیګ ته یې واچولې، اوږې ته یې بیګ واچو او ولاړو مدرسې ته. ما ته وی ته را سره مزه په ما باندې تبه وم، زه سره ځم په ما تبه و ډېره زیاته. وي نه بابا ته را سره مزه و، زه تلی شم، زه اوس لوی یم. ما ته وي زه اوس لوی یم، زه تلی شم. ما ته وي دی به شپه ورځ مدرسه کې و؟ دی به میاشت کې دغه 2 ورځو له راتلو نور به مدرسه کې. میاشت کې 2 ورځې چوټي؟ 2 ورځې چوټي وه. تاسو دا ترونه به ورتلل تپوس پوښتنې له؟ ترونه ماګان د ده چې موږ څومره تپوس کړی دی د دې وجې چې د دې نه مخکې زما بل یو بچی و هغه زموږ نه وفات شوی نو د دې ټولو زما سره هغه درد په دغه کې و او هسې موږ په یو کور کې ټول وروڼه په یو کور کې یو نو موږ کې دا نشته چې دا مې زوی دی او دا نه دی، خو موږ نور بهر یو، لکه ټول بهر یو، 15 وروڼه بهر یو، دا یو چې دی صرف په کور کې نو چې موجوده به دی نه و، یا به چېرته ډاکټر له زموږ مور بول و یا به بل څوک بول او خور به یې بول و نو اله مجبوري به و نو بیا به موږ مخ په لوښې ته ووي کم چې د هغه ماماګان دي هغوی به راوستو، چې هغوی به نه و نو بیا به دغه قاري راوستو، بیا به دې قاري به راتلو په مخه که نه هغه به هم چوټي و راتلو به نو بیا به د هغه سر راغی. د دې نه مشر زوی دی بل مړ دی؟ د ده نه بل مشر و د ده او د هغه 2 کاله فرق. نور د څو زامن دي؟ یو مې دا زوی دی، یو مې د 15 میاشتو ماشوم بل زوی. 2 زامن ران الله واغست؟ 2 زامن ران الله واغست. سعودي کې په مسافرۍ؟ جی مسافرۍ. دغه نه مخکې ورسره تا خبرې وکړې؟ بالکل. او بیا د مرګ خبرې راللې؟
هاي د مرګ دا خبرې خو بل شانتي کنه د املا مې ماته د وسوم دي د چې نیغيږي ناوري د مرګ دا درز نه دا درز زمانه یریږي چرته دا زما درنه که زما 50 کال عمر یو کش پیته کال خدا د یریدو درز نه دی ها بچی درد خوړر ګرانی یره دا ټول خلکو شته هر سړی دی په ځان راولي نو هر سړی دی ویني چې په کومه طریقې کړه دی هر چا شته ویني چې ګرانی وکنه کسي ګنټه نیمه مخکې خبرو کې مدرسې ته په خپل لاس وبوزو بیا در پسې خبر راشي چې راشي یاره لږ وخت بعد یو 2-3 غنټې بعد در پسې خبرو شي نو بس الله دې صبر راکړي د صبر د ما دپاره د صبر دعا کوو ټول تاسو مور څنګه ده یاره د هغه مور خو په هسپتال کې ده او زما یو بوډۍ مور د هغه هم داسې ده چې زه راغلی یم زه هغې له خوله کې ډوډۍ د خپل تسلۍ دپاره هغې له په خپل لاس ډوډۍ نه ده خوړلې زه دلته دې کسانو سره نه خورم روټۍ زه لاړ شم لاول هغه مړه کړم په خوله کې ول ډوډۍ ورکړم بیا په خپله لږه هغه مناسب روټۍ په خپله خورم څه نام یې ولدي زوی دی فرحان ایاز فرحان ایاز ته څنګه یې ښه فرحان ایاز څه شو څه شروع دی بیا اټکې راځي په د بیا اټکې راځي هم حکومت د طرفه به انصاف میلاو شي یاره زه انصاف غواړم بس زما نور سره مقصد نشته زما صرف د انصاف سره کار دی انصاف غواړم چې دا مجرم حکومت خدا سي کړي نه دی راویني سي او تا ته وایي چې دله سزا ورکو نو کومه سزا خوښې دی ظالم له یاره د قوم په دې زه خو پلار یم ما خو پرېږدی که نه زه خو پلار یم زما دا اړه خو نه لټولی کېږي که نه چې چا ته یې وښیم خو د قوم په دې جذبې ته او دې ته تاسو وګورئ چې دله څه سزا پکار ده د لکه دومره سپینګیري ماله رالو د لرې لرې زونو نه راغلو چې راځي او د هغه وره نه راننوځي په ژړا زما خواله راځي په ژړا زه هغو له حوصله ورکوم زه یم حوصله وکوي لکه داسې خلک جاړي که نه اوس دا د چکدرې نه یو کس راغلی او د افغانستان دی په کیم کې پاتې کېږي دا د اوس لاړو ستاسو د مخې لاړ نو دنیا را روانه ده د دنیا هم دغه یو ډیمانډ دی چې لکه دله داسې سزا ورکړي چې د عبرت جوړ شي چې آینده دپاره د علماو د نور بدنامۍ چې بیا څوک داسې حرکت دین بدنام نه کړي ځکه د دین ته نقصان رسول دی دین ته نقصان نو د عبرت نشانه ګرځول غواړي زه نور هم نه غواړم زه انصاف غواړم چې ما ته انصاف میلاو شي بس الله دې وکړي چې تا ته انصاف میلاو شي امین تاسو یې ورور جی تاسو خو په کور وایي که نه جی مونږ کور به دی به تاسو بوتلو را بوتلو بالکل جی ده داسې څه فریاد کړی و ګیله چې یاره ما سره مدرسه کې څه ظلم زیاتې کېږي والټ کول څه فریاد یې کړی و کور نه کې جی نه جی نه هېڅ هم نه ویل هېڅ هم نه دی ویلي فریاد دا به یې نه کول دا خلکو چې وي یاره داسې غلط نظر هم دته کتلي وو او خو دا خبره خو راتله دغه یو پیر لکه دغه راغل وه دا څه چل شوی زیاره چې دغه پکې نه دی کړی داسې دغه خبره یې نه وه کړې خو هسې لکه خو مونږ خو د دې لپاره بیا لاړو نو د دې لپاره مونږ خبره وکړه بیا مونږ مسلمانان یو په قرآن باندې زمونږ یقین دی نو د زمونږ ورور ته په قرآن مجید لاس کېښودو او محتمم صاحب زمونږ ورور ته په قرآن مجید لاس کېښودو او ښه صفا خبره مونږ وکړه چې لکه داسې مونږ ته پته یا داسې دغه زمونږ د وراره نور قلم څه داسې دغه نه کړه خو هغه غیرتي و زمونږ وراره چې و غیرتي و لکه الحمدلله مونږ پښتانه یو مونږ د چا لاس په ځان نه بریدو نو که ده ته یې دغه کړی خو هغه د هغې باوجود هغه اواز ټوت کو او مونږ خو وی چې لکه دی دلته کوترې یا یو څه یا بل څه یا موبایل یې مونږ خفه کېدو چې لکه دی زمونږ نه خفه نه شي او خوران نه شي نو د هغې باوجود مونږ د خپل بچی روان کو بیا بوت بیا هلته ناس بیا ښه هغو مونږ ته په قرآن لاس ښودی دی نو مونږ مسلمانان یو مونږ هغه د قرآن باوجود خپل بچی هلته هغو ته کښېنو پرېوښودو او هغه درندګانو تسلی درکړه چې داسې تسلی راکړه ځکه زموږ قرآن مجید مخې ته دی مونږ خو اسلام په قرآن مجید راوړلی نو لکه هغه مونږ هغې باندې یقین وکړو او مونږ ته د دې پته نه وه چې دا درندګان دي نو هغه درنده چې و نو هغه درنده په دې وجه باندې لکه ده باندې دا تشدد او دا به دې وکړو چې لکه زمونږ خو خبره او مخې ته دغه به وشي نو په دې وجه باندې زمونږ وراره لکه زیات دغه تا خپله لیدلی چې رایوړو جی زه بس هسپتال ته پسې تللی یم په خپله باندې تللی یم ټلیفون ما ته د هسپتال نه وشو او د هسپتال نه چې کوم ټایم ټلیفون وشو نو ما ته وویل چې ستاسو وراره زخمي دی او د قاریانو وهل دی تشدد پرې کړل او تاسو راشئ
نو په دغه ټایم کې خدای شته زه په دې پټي کې وم او سلمې هم ډېره ګډوډه شوه موبایل نه ولیدم موبایل لا بل کس راغستی و شاته دې ښکته هم کور لاندې والد هغې ته راپسې موبایل لاوړ نو لکه زه په ځان پوهېدلی هم نه یم پیزار مې په لارو کې پاتې شي بیا چې کته کوشو ما نو ما بیا تاڼهدار ته ټلیفون وکړو چې ما لا صحیح سوال جواب راکړه لکه زه برداشت نشم کولی نو هغه تاڼهدار ما ته وایي داسې کار وکړه چې ته راځه او مجرمان موږ نیولي او وفات شوی دی نو د هغې نه بعد بیا رنګ د هسپتال نه راغلی بیا زه تللی ما خپل دغه هم کړلی هلته په پولیسو باندې مې هم خپل دغه کړلی او ولې چې زموږ بچی مري او دغه کوو نو موږ بیا د چا سر خاطر خو نه کوو ځکه زموږ بچی یو سړی وژني او دغه کوي نو موږ خو بیا دغه نه کوو چا نو لکه موږ او انصاف غواړو او د پولیسو نه موږ ته د نننۍ ورځې پورې څه دغه میلاو نه شو انصاف میلاو نه شو یو تاریخ ښیي بل تاریخ ښیي موږ دا انصاف موږ به دا مطمئن شو چې دی ونسي او موږ ته مخامخ کی یا موږ سزا ورکړي یا دوی سزا ورکړي خو مخامخ کول خو پکار دي کنه مخامخ کول موږ له پکار دي که دوی نه مخامخ کوي زموږ دغه سوال جواب زما دادي زما ورونه ټول موږ الحمدلله شپږ ورونه یو او زموږ سره کلی هم ولاړ دی قوم هم ولاړ دی علاقې ولاړې دي الحمدلله موږ شاته کېږو نو بل دا خبره کوم که دې محتمم صاحب موږ له ځان په دې څو ورځو کې یا پولیس ته حواله نه کوو یا هر څه حواله کول یې پکار دي موږ د ده زنانه موږ ته د ماشومان موږ ته دې څه خیال نه کوو لکه په دې بیا زموږ نه پولیس ګیله نه کوي زه ښه په برای راست ویم زه دا بیان چې دلته ورکوم په هر ځای به ورکوم بیا په د که پولیسو موږ له دې ګرفتار نه کوو یا موږ ته یې ونه خو دا خبره مثال عین ته نه شوه نو موږ ته د به بچي هیله نه کوو موږ ته د په کور هیله نه کوو موږ څومره نقصان چې زموږ نه بیا کېږي ځکه د موږ له نقصان نه کړلی ده چې موږ له نقصان نه کړلی موږ د له نقصان ورکولی شو نو موږ بدل لکه نور دی چې حکومت مخامخ کړي نو دی به د نقصان نه بچ شي که مخامخ یې نه کوو موږ بدل نور نقصانونه هم ورکوو زه یې په هېڅ څه هیله نه کوم زه پاکه خبره کوم زه په دې پاکستان کې دلته یم زما وروڼه مسافر دي او ما ښه ټارګېټ کوي ښه مې دغه کوي زه په دې هیله نه کوم که په هر ځای دی کور دی زه یې سېځم که مدرسه دی زه یې سېځم که د ده څه نقصان دی مالي جاني هر څه چې دی زه کوم الله دې وکړي چې تاسو ته انصاف میلاو او موږ ته انصاف میلاو شي صاحب دا اکثر ما څخه خلک میلاو شي نو ما ته وایي چې ته د مولیانو او د پیرانو دشمن یې زه د مولیانو دشمن نه یم او نه د قاریانو دشمن یم زه د داسې جاهلانو ظالمانو دشمن یم ما 4 کالو شو چې دا مایک ما په لاس کې راغستی دی خو ما همیشه کو کار کړی سخت کار مې کړی یو سړي پسې ځای ته تللی یم خو ورته مې ویلي چې غلطې باچا لار د بې تولې ده قبله دې درسته که بیا دغه خلک د قاری د عالم په جامه کې کینی حقیقت کې دا خلک شیطانان دي دوی ښکلي پټکي پیدا کی دوی ښکلي ګیري پرېږدي سپینې جامې واچي په ځان د قاری د عالم نامه کېږدي نن دا چې ډېرې مدرسې به اب پاک دامن د دې ظالم د قبله په هغه مدرسو هم داغ ولګېدو ځکه هر سړی یریږي یو وحشت شو د اور په شانتې دا خبر خور شو چې ماشوم د والو د لاسه په مدرسه کې مړ شو هر سړی یریږي خلک به دا وایي چې یاره ټولې مدرسې داسې دي خو نه ډېرې مدرسې داسې هم شته چې په هغې کې قاریان تنخوا نه اخلي په هغې کې مفتیان تنخوا نه اخلي هلته د خپل بچي په شانتې پالنه کوي ماشومانو تربیت کوي خو په منځ کې داسې خلک چې منځ ته راشي د ځان نه قاري جوړ کړي عالم جوړ کړي ډېر پکې مدرسې هم چلی د تعویذونو کار هم کوي د ځان نه پیران هم جوړ کړي د عملیاتو کار هم کوي او معاشره هغې ته د قاري د عالم په نظر ګوري چې خپل بچي ورسره داخل کړي چې بچی به مو د دین د لارې نه خبر شي قرآن به زده کړي قاري به شي عالم به شي خو دا پته خو چاته نه وي چې یاره زما د بچي سره په دغه مدرسه کې څه کېږي زه ټولو والدینو ته یو خواست دام کوم چې بچی په مدرسه کې داخل کړي یوازې مدرسه نه که یونیورسټي مي نو د بچي پوښتنه کوئ چې بچی د هلته ژوند څنګه دی د بچي نه دا پوښتنه ضرور کوئ چې یاره تا ته دلته تکلیف څه دی ځکه دا نن په دوی باندې راله د ګل په شانتې ماشوم مدرسې ته یې بوتلو لږ وخت پس ورپسې د هسپتال نه رنګ رالی چې راشي ماشوم مو مړ شو نو دا ډېره ګرانه ده په دغه ټیم کې الله دې هر چاته اسانه کړي د انسان د خپو نه ځمکه وتښتي چې خدایه دا سا اورم اوس خو مې روغ په خپلو لاسو بوتلو او بیا زمونږ په پاکستان کې انصاف چاته میلاویږي دلته کم ظالم ته پانسي میلاو شوې ده که یو هم پکې پانسي کړی وی نو داسې حالات بنو او بیا دومره ظلم په مدرسه کې چې یو وخو د یو نه پس بل او د بل نه بل
چې یو بستړی کېدو نو بل به خو یقینا دغه د تصویران پر سوشل میډیا چلیدل ما چې کله وکتل نو ما وی چې دومره خو د کچې ډاکوان هم ظلم نه کوي دومره وال خواږیم نه کوي څومره چې یو د قاري په نامه باندې دی ویشي کړي دي او برای کرم موږ به ټولو مدرسو ټول عالمانو ته ګوته نه نیسو موږ چې کوم په مدرسو کې ناس د عالم په جامه کې شیطانان دي دوی ته به ګوته نیسو او دغه به بې نقابه کوو الله دې وکړي چې دوی ته انصاف میلاو شي